سلامونه د اف جی نیوز چینل قدرمن لیدونکو ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه او څو مهمو خبرونه. دوستم وای افغانستان بیرته په 10 ورځو کې نیسم. پاکستان کې له خپل همجنس سره د واده قانون تصویب شو. طالبانو ملا حبیب الله آغا د پوهنې نوی سرپرست وزیر ټاکلی. او پاکستانی مسافر دوبۍ ته پر لار هوا کې د الوتکې د ښیښې ماتولو هڅه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. جنرال عبدالرشید دوستم وای که وغواړم له 10 څخه تر 15 ورځو موده کې به ټول افغانستان بیرته ونیسم. هغه په یو آنلاین ناسته کې ویل چې افغانستان په تشو اعلامیو او بهرنیو ناستو ته نشي ازادېدی بلکې پکار ده چې نظامی اقدامات وشي. بلخوا عبدالرشید دوستم وای تر هغه مې چې د طالبانو رژیم نه وي چپه کړی نور آرام نه کینم او که مې دا کار ونه کړه بیا به مې نوم لیونی راته کیږدی. دوستم زیاتوي که نړیواله ټولنه مې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې طالبان چپه بولم. تر هغو چې په طالبانو فشار را نه وړل شي دوی مشارکتي حکومت نه مني، موږ پرې په زور مشارکتي حکومت منو. د پاکستان قومي اسمبلی داسې قانون تصویب کړ مخې نارینه له نارینه او ښځینه له ښځینه سره ودونه کولی شي. دا قانون سر له نن څخه په ټول پاکستان کې د تطبیق وړ دی او که هر چا یې پر وړاندې اعتراض وکړ نو له قانوني چلند سره به مخ شي. د یادونې وړ ده چې د دې قانون له تصویب وړاندې هم پاکستان کې ګڼ شمېر خلکو له خپل همجنس سره واده کړی و. دا قانون په اکثره غیر اسلامي هیوادونو کې هم لغوه اعلان شوی خو پاکستان بیا منلی دی. د طالبانو مشر له لوري د دې ډلې په تازه تغییراتو کې دوی خپل د پوهنې وزیر مولوي نور الله منیر چې روزګان ولایت ته د سفر پر مهال د نجونو زده کړو په تړاو وروستیو څرګندونو له امله خورا رسنیز شو بدل کړ. دوی د کندهار د شورا اوسنی رئیس مولوي حبیب الله آغا نوی سرپرست ټاکلی دی. د نوموړي د بیوګرافۍ په اړه تر اوسه یوازې دغه یو عکس شریکیږي. امنیتي چارواکي وایي په تورخم ګمرک کې په بیلابیلو ډوله بار وړونکو موټرو کې څل بوجۍ د انسان د سر ویښتان او یوه اندازه قیمتي ډبرې کشف او نیولې دي. چارواکي زیاتوي د انسان د سر ویښتان پیر پلور او قاچاق د انساني کرامت او حرمت له امله په شرعي او قانوني ډول بند دی.